بسم الله الرحمن الرحیم. د مثلثاتو درسونو په ادامه راځو څلورم درس ته. د اوومې پاڼې فعالیت په تیر درس کې درته ویلي وو چې کار ورباندې وکړئ. یو څو مثالونه به یې د نمونې په حیث باندې حل کړو. مثال په ډول باندې په دریم مثال که کار وکړو. دریم مثال په دې کې تاسو ته ویلي 2.5 بشپړ دورانونه څو درجې کیږي. ما تاسو ته ویلي چې د دورانونو د بدلولو دپاره یو دوران په آر ای وي باندې لیکو ښکاره کوئ. که چیرې تاسې دورانونه وغواړئ تبدیل کړئ درجې ته، ګراډ ته، راډیان ته، نو د یو دانه آر ای وي پر ځای، یعنی د یو بشپړ دوران پر ځای د درجې په حساب دایم 360 لیکای شئ. د یو آر ای وي یا د یو بشپړ دوران پر ځای باندې په ګراډ 400 ګراډه لیکای شئ، او د یو آر ای وي یا یو بشپړ دوران پر ځای په راډیان 2 پای لیکای شئ. اوس نو که تاسې دورانونه هر څو ته تبدیلوئ، که یې درجې ته تبدیلوئ معادل یې په درجې کوای شئ ولیکئ، که یې ګراډ ته تبدیلوئ معادل یې په ګراډ، او که یې راډیان ته تبدیلوئ معادل په راډیان. دلته یې موږ تاسې ته ویلي دي چې تاسې 2.5 دوران آر ای وي باندې ښکاره کوم په درجې بدل کړئ. په مربوطه ضریب هېڅ کار مه لرئ. 2.5 یې په خپله د آر ای وي پر ځای به زه چې شي ولیکم ضرب د آر ای وي پر ځای چې په درجې اړوم نو 360 به ولیکم، که په ګراډ اړوم نو 400، او که په راډیان اړوم نو 2 پای. 2.5 به په 360 کې ضرب کړئ 900 درته راځي. 900 درجې، یعنی معنا دوه نیم دورانونه د درجې په حساب 900 درجې کېږي. څلورم او پنځم مثالونه دا تاسو ته ویلي راډیان په درجې واړوئ او درجه په راډیان واړوئ. دا سوالونه ډېر زیات اسانه دي، خو دا یو نمونه زه تاسو ته کاروم. یو نمونه چې دا زاویه منفي وي بیا څنګه یې تبدیلوو، تر څو تاسې مطمئن شئ چې کله زاویه منفي هم وي د منفي او مثبت زاویو د بدلون دپاره، د واحداتو بدلون دپاره هیڅ کم توپیر وجود نه لري، هیڅ کم نوې خبره په دوی کې نشته. بالکل چې تاسې مثبت زاویه څنګه تبدیلولې واحدات یې منفي په همغه رقم تبدیلوئ، توپیر نشته په دې کې. البته زاویه چې منفي بیا نتیجه په بل واحد چې پیدا کوئ هم تاسې ته منفي راځي، یعنې کم خاص توپیر په دې کې نه لري. او د بدلولو دپاره یې ما تاسو ته یو اړیکه ویلې وه. دا اړیکه په یاد ولرئ، ډي پر 180 درجې. دا ډېر ښه اړیکه ده، عمومي ده، هر یو بل ته سره تبدیلوای شو. جي پر 200 ګراډ، جي پر 200 ګراډ، او آر پر پای. د ډي څخه مو مطلب زاویه په درجې دی، د جي څخه مو مطلب زاویه په ګراډ دی، او د آر څخه مو مطلب زاویه په راډیان. ښه، دا دوه مثالونه، یو -4 پای پر 9 او یو -400 درجې، دا به کار کو. او منفي زاویه ستاسو په یاد ده چې منفي زاویه زموږ تاسې هدف چې شي وو، منفي زاویه مو هدف د داسې یو زاویې څخه وو چې دوران مطابق د ساعت د ستنې. اوس که په دغه زاویې کې زه داسې یو لوری تاسو ته رسم کړم، یعنې دا اولي زوله راغله او دا دوهمي زوله راغله، نو تاسې وګورئ دوران په دې لوري سوی دی چې دا لوری کم لوری دی، د ساعت د ستنې مطابق لوری، نو ځکه دې ته وایي منفي زاویه. نور نو د منفي او د مثبت ترمنځ کم خاص توپیر وجود نه لري. ښه، راځو دې مثال ته اول. -4 پای پر 9، ګوري واحد نه دی لیکل سوی، نو خو دا راډیان دی. تاسو ته ویلي دي وایي دا څومره درجې کېږي، څومره درجې په دې باندې تبدیلوم. کومه اړیکه ورته انتخابوم؟ د ډي او آر ترمنځ. ډي پر 180 درجې مساوي آر پر پای. ډي پر 180 درجې مساوي آر پر پای. د آر قیمت به وضع کم، ډي 180 درجې په خپله، یعنی آر معلوم دی، دا به وضع کم، ډي به محاسبه کم. آر څو دی؟ منفي دی، د منفي سره به یې لیکئ. -4 پای پر 9، -4 پای پر 9، او په مخرج کې هم لرو پای. کولی شئ د دې مساواتو اطراف په 180 کې ضرب کړئ. د دې مساواتو اطراف په 180 کې ضرب کړئ. ډي مساوي کېږي په منفي په خپله، دغه 9 به هم په مخرج کې ضرب شي. دا چې په مخرج کې ضرب کړئ په صورت کې پاته سو 4 پای، او په مخرج کې 9 پای، او ضرب 180 درجې. پای به د پای سره اختصار کړئ،
9 به هم د 18 سره اختصار کوي 2 دا ځای 20 پاته سو 20 ضرب 4 اتیا او منفي هم لرو منفي اتیا درجې منفي اتیا درجې منفي 4 پای پر 9 په درجې په حساب باندې څو رالی منفي اتیا درجې. راځم دې بل مثال ته چې تاسو ته ویلي منفي 400 درجې دا مساوي کیږي په څومره راډیانه دا څومره راډیانه کیږي. همدا اړیکه بیا هم ورته استفاده کوم ډي پر 180 درجې یعنی د راډیانو درجې ترمنځ اړیکه ډي پر 180 درجې مساوي آر پر پای. دا که د آر دپاره حل کو آر مساوي راځي په 180 درجې په مخرج کې ډي ضرب پای په صورت کې مخامخ په مخرج کې 2 نور ضرب کوي په صورت کې. اوس به د ډي قیمت وضع کوي منفي دی د منفي سره یې ولیکئ منفي 400 درجې ضرب پای او په مخرج کې هم 180 درجې سمبول د درجې سره اختصار کوي منفي به د کسر مخ ته ولیکئ 400 چې یو له بل سره اختصار کوي 20 پای پر 9 پاتېږي 20 پای پر 9 منفي 400 پر راډیان باندې څو راځي منفي 20 پای پر 9 دا ښه. راځم بلې موضوع ته دا و د دې 2 سوالونو حل. بله موضوع د مرکزي زاویې مخامخ قوس او د دایرې د شعاع ترمنځ اړیکه. دا اړیکه په ډیرو برخو کې استعمال لري په فزیک کې استعمال لري دایروي حرکتو کې په هندسي کې استعمال لري د مثلثاتو په نورو برخو کې او یوازینۍ اړیکه چې د مرکزي زاویې او مخامخ قوس او شعاع ترمنځ ده هغه همدغه اړیکه ده چې اوس یې موږ تاسې وایو بله اړیکه نشته. دا یوه دایره سوله او دا هم د دایرې مرکز دی یو مرکزي زاویه په نظر کې نیسو. د دې دایرې شعاع ته زه اوس وایم آر دا شعاع راله او دا یو مرکزي زاویه ده نوم یې ایږدو تیتا او د دې زاویې مخامخ ته چې دا کم قوس تاسې وینئ مخامخ چې دا کم قوس دی دې ته به نوم ورکم اس. د دغه درو کمیتو ترمنځ څه ډول اړیکه ده البته په شرط د دې چې تیتا په راډیان وي تیتا په راډیان یعنی دا اړیکه یوازې په هغه حالت کې صحیح ده چې تیتا په راډیان وي ځکه دا د قوس او د شعاع ترمنځ اړیکه د راډیان د تعریف له مخې جوړیږي په نور واحداتو کې بیا نه درته راځي تیتا باید په راډیان وي. د دوی ترمنځ داسې یوه اړیکه ده تاسې بیا حتمي حفظوئ اس مساوي کیږي تیتا ضرب آر. دا یې مخامخ قوس دا یې مرکزي زاویه او دا یې هم شعاع تیتا به په کوم واحد وي په راډیان. بیا نو تاسې د ریاضي د لحاظ څخه کولی شئ دا اړیکه په دې شکلو باندې بدله کړئ اطراف پر آر وویشئ تیتا ته حلیږي تیتا مساوي اس پر آر کولی شئ اطراف پر تیتا وویشئ آر ته حلیږي آر مساوي اس پر تیتا. یوه دانه یم چې حفظ کړئ دا 2 نورې لاسته راوړلی سو. د دې اړیکو په اساس باندې دلته ما تاسو ته 2 مثالونه راخیستي د کتاب کې سته دا مثال یو مثال د لومړي څپرکي مثال یو جزء دی وایي که د دایرې شعاع 1 پر پای سانتي متر وي او مرکزي زاویه 180 درجې وي د مقابل قوس اوږدوالی پیدا کوي یعنې زموږ تاسو څخه اس غوښتی دی چې پیدا یې کوي او د دایرې شعاع هم درته ویلی دی 1 پر پای سانتي متره ګوري پای نو یو عدد دی شرط نه دی چې حتما به دا د زاویې په ځای کې راځي اوس ګوري په اوږدوالي کې راغلی د شعاع په ځای کې استعمال شوی دی پای یو عدد دی هر ځای استفاده کیدای شي او مرکزي زاویه 180 درجې ویلې ده 180 درجې موږ تاسو زموږ د فورمول شرط دا دی چې باید زاویه په راډیان وي نو زه 180 درجې اول راډیان ته تبدیلوم چې دا راډیان ته تبدیل کړئ پای راځي یعنې دا مې اول تبدیل کړئ په راډیان باندې. اوس نو اړیکه لیکم اس مساوي په تیتا ضرب آر قیمت گذاری وکړئ تیتا څو نیو د پای په اندازه آر څو نیو 1 پر پای سانتي متر پای د پای سره اختصاریږي چې شي پاتیږي 1 سانتي متر یعنی مخامخ قوس 1 سانتي متر. او بي جز ته راځم په دې کې تاسو ولې مقابل قوس پیدا کړئ مقابل قوس پیدا کړئ که چیرې شعاع د آر په اندازه وي او مرکزي زاویه 2 پای وي مرکزي زاویه 2 پای د تیتا پر ځای به ولیکو 2 پای او شعاع د آر په اندازه وي نو آر د آر په حالت پرېږدئ دا یې جواب سو. د دې څخه مطلب څه دی ګوري په دې کې یو خبره هم سته 2 پای مرکزي زاویه دا خو ټول دوران معنا لري د ټول زاویه نو د ټولې زاویې مخته خو ټول محیط پروت وي نو دغه قوس حتما د دایرې ټول محیط دی او که تاسې وګورئ 2 پای آر د دایرې ټول محیط هم رښتیا ترلاسه شوی دی.
بله ډیره زیاته مهمه موضوع چې لرو هغه عبارت دی د زاویې معیاري حالت. دا ډیره زیاته مهمه ده چې موږ تاسې په دې باندې ځانونه پوه کړو چې په مثلثاتو کې یو زاویه په څه کیفیت رسم کو هغه ته معیاري یا ستندرد زاویه وایي. او د معیاري یا ستندرد زاویې د رسمولو دپاره یعنی شرایط یې څه شي دي؟ 2 شرطونه لري. هر کله چې په یوې زاویې کې تاسې 2 شرطونه ولرل یا دغه 2 شرطونه چې اوس زه درته وایم صدق یې وکئ، هغه زاویې ته وایي چې دا ستندرده ده، که نه نو بیا ستندرده نه ده. هغه 2 شرطونه یې څه شي دي؟ یو یې د راس په هکله دی، یو یې د اولي زولي په هکله دی. اولي یا لومړنۍ زوله. ګوري هغه زاویې ته موږ معیاري وایي چې راس یې چیرې وي، دا یو شرط، دا ځای دی. دا د کتاب متن دی، تاسې هم ځانو ته نښاني کولی شئ. راس یې د وضعیه کمیاتو په مبدا کې، یو شرط. دوم شرط، لومړنۍ زوله یې د اکس د محور په مثبت خوا. هر کله چې د 2 خبرو صدق وکئ په یو ځای کې هغه زاویې ته وایي معیاري ده. راس چیرې په مبدا کې او لومړنۍ زوله د اکس محور په مثبت لوري. دې شکل ته تاسې وګورئ. دا یوه زاویه ده. موږ لومړنۍ زوله چې ته ویله هغه چې دوران ورڅخه پیلېدی. تاسې فکر وکړئ دا د وای محور، دا هم د اکس محور. دا د اکس محور درته رالی، دا د وای محور. راس باید په دې نقطه کې وي. دا راس یعنی د مبدا کې وي. ښه، د زاویې راس دلته باید وي. او لومړنۍ زوله هغه چې دوران ورڅخه پیل کېږي هغه باید په دې خط باندې پرته وي. لومړنۍ زوله دلته راله، 2 زولونو چې هر ځای ولاړه شي دلته راغله، 2 زوله دلته ولاړه، 2 زوله دلته راله، هر ځای چې دا زاویې ټولې معیاري دي. دا اوس چې ما تاسې ته رسم کړي ځکه هغه دواړه شرایطو پر دې باندې صدق کړی. اوس تاسې دې ته وګورئ لومړنۍ زوله یې چیرې ده؟ لومړنۍ زوله په دې شکل کې د اکس محور باندې ده. راس چیرې دی؟ په مبدا کې دی. زه څنګه په پوه شولم چې دغه زوله لومړنۍ ده؟ دوران د دې څخه راپیل سوی دی او داسې راغلی دی، پای ته رسېدلی دی پر دې زولې باندې. دوران چې پیل کېږي د هرې زولې څخه هغه ته لومړنۍ زوله، او چې ورباندې پای ته رسېږي دوران هغه ته 2مه زوله. دا خبره هم په اول درس کې کړې وه. نو دې زاویې ته وایي معیاري. نو تیتا یو معیاري زاویه ده. دې شکل ته وګورئ، دا زاویه به معیاري که به نه وي؟ راس په مبدا کې دی. یو شرط خو دې صدق وکئ. لومړۍ زوله چیرې ده؟ لومړۍ زوله دوران خو د دغې زولې څخه راپیل دی. وګورئ لوری د دوران دې خواته دی، معنا دوران د دې څخه پیل سوی دی. ښه، دوران چې د دې زولې څخه پیل دی دا زوله خو د اکس محور پر مثبت لوري ده. نو دوم شرط دې هم صدق وکئ. خو دوران د ساعت د ستنې مطابق راغلی دی. نو اوس څنګه کوو؟ دوران د ساعت د ستنې مطابق وي یا مخالف وي، دا خبره دلته موږ تاسو په شرایطو کې نه ده ذکر کړې. یعنی کېدای شي یو زاویه ستندردی مثبت وي، کېدای شي یو زاویه ستندردی منفي. نو د ستندردي زاویې دپاره د دوران لوری اړین نه دی. یوازې دا اړین دی چې راس چیرې وي او لومړنۍ زوله چیرې وي. دلته تاسو ته یو زاویه رسموم، تاسو فکر وکړئ چې دا زاویه ستندرده ده که نه؟ داسې یو زاویه مې درته رسم کړه. آیا دا به ستندرده وي؟ تاسې حتما فکر کړی چې راس خو معلوم سو چې په مبدا کې دی، اما دوران لوری باید معلوم کو ترڅو لومړنۍ زوله وپیژنو. زه تاسو ته هم چې داسې دی دوران په دې لوري، چې دوران په دې لوري سو نو خو دا لومړنۍ نه راله، دا 2مه زوله راله، دا لومړنۍ زوله راله. دوران د ده څه پیل سو او لومړنۍ زوله باید د اکس پر محور پرته وي، چې نه ده پرته. نه، دا زاویه ستندرده نه ده، دا زاویه معیاري نه ده. ښه، دې ته اوس تاسو توجه وکړئ. په دې کې کم دې ته وګورئ، دوران لومړۍ زوله دلته، دا د اکس محور دی. لومړۍ زوله همدلته ده. لومړۍ زوله دوران د سراجه دا زاویه به ستندرده وي که نه؟ داسې درته رسموم. تاسو وایاست نه اوس خو دې نو بیا زوله لومړۍ زوله د اکس په محور واقع کړه، خو راست مبدا کې نه دی واقع کړی. نه، نو دا هم ستندرده نه ده. نو دا ډېره یو ساده خبره وه، خو د درسونو تر پایه چې موږ تاسې زاویې رسمو د دې وروسته یې ستندرد رسمو. او ستندرد دومره یو اسانه موضوع ده. بس دغه 2 ټکو ته توجه وکړئ. راس په مبدا کې واقع که، لومړۍ زوله د اکس محور په مثبت لوري واقع که. مثبت و منفي پروا نه لري. بس دې زاویو ته ویل کېږي معیاري زاویې او یا ستندردي زاویې. نو که هر کله ما تاسو ته ویل چې یو زاویه ستندرده ده، ته په پوهېږئ چې لومړۍ زوله یې چیرې ده او راس یې چیرې دی. د 2مې زولې معلومات زموږ تاسې سره نه وي. 2مه هر ځای راتلی شي. تاسو ګورئ دلته په 2مه چیرې راغلی، په 3مه روبه کې. 2مه زوله چیرې راغلی، په 2مه روبه کې. هر ځای راتلی شي، مشکل نه لري. اما لومړۍ زوله یې ډېره زیاته مهمه وي. یو بل تعریف هم درته وایم، دا هم زده کړئ. یو بل تعریف هغه دی ربعي زاویه یا کوادرانتل زاویه.
ربعي زاویه یا کوادرانتل زاویه څه ډول زاویه ته وایي؟ که چیرې یو زاویه په معیاري حالت کې یعنی په ستندرد حالت کې یعنی هغه زاویه ربعي ده چې حالت یې باید معیاري وي او په معیاري کې بیا د دې دوهمه زوله چیرې موقعیت ولري، دویمه زوله د اکس او یا وای پر محور. یعنی هر کله چې ما تاسو ته یو زاویه رسم کړه فکر وکړئ دا د وای محور او دا هم د اکس محور. راس باید مبدا کې واقع کم، لومړی زوله د اکس په محور واقع کم. تر دغه ځای پورې چې شي راله ستندرد ده، یعنی زاویه باید ستندرد وي. اوس نو دومه زوله چیرې دومه زوله چې ته هر ځای رسم کې زاویه د ستندردتوبه نه وځي، خو که دومه زوله ته په وای محور یا په اکس محور رسم کې په وای یا اکس محور رسم کې لکه دا زاویه 90 درجې دا 180 دا 200 بیا په هغه وخت کې زاویه ته ربعي وایي. یعنی ربعي هغه معیاري زاویه ده چې دوهمه زوله یا د اکس پر محور واقع سي یا د وای پر محور. تاسو فکر وکړئ آیا په حقیقت سره دغه زاویې ربعي دي دا چې ما درته ویلي دي 0 درجې 90 درجې 180 درجې 270 درجې 360 درجې او دا زاویې ربعي یا کوادرانتل دي. د ربعي دپاره هم دوه شرطونه لرو، لومړی معیاري توب، دوهم د دوهمې زولې موقعیت باید پر محورات وي، که پر اکس وي که پر وای وي پروا نه لري. ګورئ یو څو شکلونه یې دلته تاسې دا زاویه دا لومړی او دومې زولې یو پر بل منطبقې دي. راس په مبدا کې دی، لومړی زوله د اکس په محور ده نو معیاري خو سوه، دوهمه زوله هم د اکس پر محور ده، بس دا زاویه کوادرانتل ده. دا چې 0 د 0 دی وي اما دوهمه زوله پر محور راغلی ده. دې زاویې ته وګورئ راس په مبدا کې دی، لومړی زوله د اکس په محور ده نو دا خو معیاري ده. د معیاري توب سربیره کوادرانتل باید بل څه ځانګړتیا ولري، دوهمه زوله چیرې وي، دوهمه زوله پر محوراتو. ګوري په دې زاویې کې دوهمه زوله د اکس پر محور و اما په دې کې دوهمه زوله د وای پر محور ده. وای اکس یې پروا نه لري خو پر محوراتو یي. ښه که دغه زوله په محوراتو نه وای راغلی دلته راغلی وای بیا څنګه؟ بیا زاویه معیاري یا ستندرده و خو کوادرانتل نه و. او دا وګورئ 180 درجې زاویه د راس په مبدا کې دی، لومړی زوله د اکس په محور ده دا نو معیاري سوه تر دې ځایه او دوهمه زوله پر محور واقع سوې ده. 270 که درته رسم کړم ګورئ راس په مبدا کې لومړی زوله د اکس په محور باندې معیاري ده تر دې ځایه، دوهمه زوله باید چیرې پر محور 90 بیا 180 بل 90 دوهمه زوله باید دلته راسي. دوران په دې لوري ورکوم دا زاویه 270 درجې ده یا دا پر راډیان څو درته راځي 3 پای پر 2 راډیانه، باز دا زاویه هم ربعي بلل کیږي. دا د ربعي زاویو ځانګړتیا راله. 360 درجې زاویه څنګه ده؟ آیا 360 درجې زاویه هم ربعي یا کوادرانتل ده؟ راس په مبدا کې که لومړی زوله دلته، دوهمه زوله ګوري یو بشپړ دوران وکه او دلې ته دې بیرته راسي منطبق دي سي. او دا هم دغسې ده، دوهمه زوله د اکس په محور راغلی یعنې په محوراتو 360 درجې یا د راډیان په حساب څو درته راځي 2 پای راډیان لیکئ که نه لیکئ؟ ما اوس ولیکئ خو نه لیکل یم ښه دی دا دی ومنه لیکئ. دا زاویې 0 درجې 90 درجې 180 درجې 270 درجې 360 درجې دا ټولې زاویې ربعي دي. که زه داسې یو زاویه ولرم داسې یو زاویه ولرو راس مبدا کې لومړی زوله د اکس په محور دا خو سوله معیاري زاویه، که داسې وکړي یو دوران پوره سي بل دوران پوره سي دا 220 درجې او 90 نور دوران وکړي 310 درجې، آیا دا زاویه دا زاویه 2 دورانونه یې کړي دي بیا 90 نور څرخېدل، آیا دا زاویه معیاري ده؟ بالکل معیاري ده. دا چې څومره دورانه یې کړي دي د ساعت د ستنې مطابق یې کړي د ساعت د ستنې مخالف یې کړي دا خبرې هیڅ مشکل نه لري، دا شرایط هم نه دي. د ربعي زاویې دپاره شرایط څه شي دي؟ تاسې هم ځانو ته په یو پنسل باندې نښانې کوای سئ په کتاب کې. یو باید معیاري وي، بل باید دوهمه زوله د اکس یا وای په محور وي. دا هغه شرایط دي. دا چې ته څومره دورانه کوې او په کم لوري دوران کوې دا خبره بیا شرط نه وي. دا ربعي کلمه بیا په راتلونکي درسو کې ډېر استفاده کوو خو نورې بیا نه تشریح کوو، باید ستاسې دا خبره په ذهن کې پاتې وي. په راتلونکي درس کې به انشاءالله بیا موږ تاسې د کوټرمینل زاویو په هکله باندې بحث وکړو چې د کوټرمینل زاویو موضوع هم ډېره زیاته مهمه او با ارزښته خبره ده.